بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین ټي وي یوټیوب چینل ګرانو خوږو لیدونکو په دې هیله او امید چې تاسو به ټول جوړ خوشحاله یاستئ. خوږو ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو طریقه وښیم چې څنګه کولی شو موږ فیسبوک سټایلش ایډیټ جوړ کړو. سټایلش نوم ورته انتخاب کړو او داسې یو نوم چې فیسبوک په عادي فیسبوک کې فیسبوک کمپنۍ لخوا نه قبلیږي، خو مونږ هغه یو سټایلش نوم چې خلک هم حیران پاتې شي چې تاسو دا نوم څنګه انتخاب کړی دی، داسې یو آیډي مونږ څنګه جوړ کړو. نو خوږو ملګرو په دې ویډیو کې ما تاسو ته ډېر یو ښایسته او زبردسته اسانه طریقه ښودلې چې هغې سره به تاسو کولی شئ سټایلش فیسبوک سټایلش آیډي جوړه کړئ. خوږو ملګرو د دې لپاره باید تاسو یو څو اپلیکیشن تاسو اړتیا لرئ چې دا تاسو ډاونلوډ کړئ. لومړی دا چې تاسو باید لایټ فیسبوک تاسو له پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. صحیح ده، لایټ فیسبوک باید ولرئ. دوهمه خبره دا ده چې تاسو په پلی سټور نه یو بل اپلیکیشن دی، د هغې نوم دی ټیمپ میل. صحیح ده، ټیمپ میل. دا به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. دا په دې خاطر چې موږ غواړو بغیر د نمبر یعنی نمبر موږ استعمال نه کړو، موږ داسې آیډي جوړې کړو ورځ کې 10 دانې 20 دانې هم جوړولی شو بغیر د نمبره. دلته موږ ته فری ایمیلونه راکوي. صحیح ده، ټیمپ مایل. دا مو چې ډاونلوډ کړو، بل دریم اپلیکیشن چې دی هغه به تاسو یو وی پی این دی، هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. هغې نوم دی ټچ وی پی این. صحیح ده، ټچ وی پی این. دا به ټول د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. دغه وی پی این دی، دا به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. صحیح ده، لومړی به تاسو د هر څه نه مخکې تاسو راشئ ټچ وی پی این به لومړی کنیکټ کړئ. دا به تاسو خلاص کړئ، اوپن به یې کړئ. دلته تاسو ته کوم اپشن راځي دا به تاسو سکیپ کړئ. دا صفحه به تاسو واړوئ، دلته به بیا اوکې ووهئ. کله چې مو اوکې ووهله دلته به بیسټ چویس چې دی دلته به دې باندې کلیک وکړئ او لږه منتظر شئ. تاسو به لاندې ښکته شئ او دلته به سپین هیواد چې دی دا به تاسو سلیکټ کړئ. صحیح ده، کله چې مو دا سلیکټ کړو دا به تاسو کنیکټ کړئ. دا اوس به تاسو ورته منتظر شئ، دا کنیکټ کېږي. کنیکټینګ کې دی، دا دی خوږو ملګرو، دا کنیکټ شو له ما سره. لومړی تاسو به دا کنیکټ کړئ. کله چې مو دا کنیکټ کړو بیا به تاسو راشئ او دلته به تاسو لایټ فیسبوک خلاص کړئ. صحیح ده، لایټ فیسبوک به بیا تاسو کریټ نیو اکاونټ ووهئ، دا به تاسو نیکسټ ووهئ. کله چې مو نیکسټ ووهلو یو بل صفحه راځي، هغه هم د نومونو لیکلو. خو یو یادونه کومه، هغه دا چې دا کوم سټایلش نومونه چې دي هغه ما تاسو ته ما په ډسکریپشن کې لینک اچولی دی، هلته به تاسو لاړ شئ او له هغه ځای به تاسو سټایلش نومونه کاپي کړئ، ځان سره به تاسو بیا په نوټ کې پیسټ کړئ. صحیح ده، خوږو ملګرو تاسو به ډسکریپشن کې ما لینک اچولی دی، د هغې ځای به تاسو هغه سټایلش نومونه چې دي هغه به تاسو کاپي کړئ او ځان سره به په نوټ کې پیسټ کړئ. بیا به د هغه ځای نه تاسو کاپي کوئ او نوم په ځای به استعمالوئ. ما سره ډېر نومونه دي، زه دا تاسو ته یو دانه سټایلش نوم انتخاب کوم. دا ګورئ ما سره ډېر زیات دي، زه تاسو ته دا ټول اچوم. په ډسکریپشن کې لینک اچوم، په هغه لینک کې به تاسو ته دا نومونه پیدا کېږي. صحیح ده، زه دلته یو سټایلش نوم پیدا کوم او هغه هلته د سټایلش نوم آیډي جوړوم. ګورم چې کوم ښایسته ښکاري هغه انتخاب کوم. خوږو ملګرو زه به یو دانه ښه نوم انتخاب کوم. دا د جنۍ نوم به انتخاب کوم، کریزي کوین. صحیح ده، لږ سټایلش دی. دا به تاسو اولنی نوم به تاسو کاپي کړئ او هغه به تاسو راوړئ
فیسبوک کې به تاسو فرست نیم کې به دا تاسو پیسټ کړئ. صحیح ده. بیا به تاسو لاړ شئ او لاست نیم چې دی کوین دا به تاسو کاپي کړئ. بیا به دا تاسو راوړئ په لاست نیم کې به تاسو دا پیسټ کړئ. کله چې مو پیسټ کړو دلته به تاسو نیکسټ ووهئ. نیکسټ مو چې وهلو دلته تاسو ساین اپ ویت ایمیل دا به تاسو ووهئ. کله چې مو وهلو دلته کوم ایمیل تاسو راځي دا به اتومات تاسو ته راخلي، خو دا تاسو پاک کړئ او ټیمپ میل په نوم چې کوم مونږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړی هغه به تاسو خلاص کړئ. دا لږ وخت نیسي تر څو خلاص شي او هغه کوم ایمیل چې مونږ ته فری راکوي هغه راشي. ښه دا دی مونږ ته خلاص شو. دلته چې کوم ایمیل دی دا تاسو لومړی چینج کړئ، څنګه چې ما یو ځل استعمال کړی چې هماغه ایمیل نه وي زه یې چینج کوم. چینج شو دلته به تاسو کاپي باندې کلیک وکړئ. دا موږ سره کاپي شو. دا به تاسو راشئ او ایمیل ځای کې فیسبوک چې کوم ځای کې ایمیل غواړي په دې کې به دا پیسټ کړئ. بیا به تاسو نیکسټ ووهئ. کله چې مو نیکسټ وهلو دلته به تاسو برث ډے ورته انتخاب کړئ. هر څه چې انتخابوئ خو عمر دی د 2019 داسې انتخابوئ، خو ډېر مخکې مه انتخاب کوئ. تر 2015 نه مخکې مه راځئ. کله چې مو دا انتخاب کړو دلته بیا تاسو میل یا فیمیل هر یو چې تاسو یاستئ هماغه انتخاب کړئ. بیا به تاسو دلته پاسورډ ولیکئ. پاسورډ کې زه پاسورډ ورکوم. صحیح شو. بیا به تاسو په ساین اپ باندې کلیک وکړئ. خو چې که چېرته تاسو وی پی این کنیکټ نه وي تاسو دغه نوم آی ډي نه جوړېږي. ګورئ دا ماته جوړه شوه خو اوس لا تر اوسه فعال نه. دلته به تاسو اوکې ووهئ. بیا به تاسو اوکې ووهئ. بیا به اوکې باندې کلیک وکړئ. دلته موږ ته کوډ راځي هماغه ټیمپ میل په دې اپلیکیشن کې. ګورئ ته به انباکس ووهئ او دا د کوډ موږ ته راغی 579 دا تاسو دلته ولیکئ. صحیح ده. دا مې چې ولیکل دلته به اوکې ووهئ تر څو کنفرم شي. دا کنفرم شوه او لاندې الاو به تاسو ووهئ. بیا به تاسو اوکې ووهئ. دلته به تاسو اپلوډ پکچر زه ورته یو تصویر انتخاب کوم. ما ورته انتخاب کړو دا تصویر. زه تاسو ته بیا په دې لایټ فیسبوک کې هغه سټایلش چې څومره سټایلش نوم وي هغه سم نه ښکاري. زه تاسو ته بیا په غټ فیسبوک کې زه وښایم. دلته دا آی ډي موږ سره جوړ شو. دلته به تاسو په دې عکس باندې کلیک وکړئ تر څو پروفایل مکمل کړئ. دلته به دا سکیپ کوئ. تاسو که ورته جوړوئ مشکل نشته، خپل هغه ورکوئ معلومات نو هم کوم خبر نه. دلته به کور تصویر هم سټایلش یو تصویر تاسو انتخاب کړئ. دا د مکمل شو یو پروفایل به تاسو ووهئ او تاسو به زه ګورم خپل آی ډي ته دې ریکویسټ کوم. صحیح ده چې هلته وګورم چې فیسبوک کې غټ فیسبوک کې دا نوم څنګه ښکاري. دا نوم به تاسو دلته وګورئ. ما ریکویسټ ما فالو وهلو ما فالو اپشن دی او زه دلته ګورم چې چا فالو کړم هماغه کریزي کوین. صحیح ده. اډ فرینډ وهم او دلته راځم دلته کنفرم کوم. صحیح ده. خو یو خبره ده تاسو نور هم سټایلش کولی شئ. ښه
دلته به تاسو خپل پروفایل وهئ، بیا به ایډیټ پروفایل وهئ. زه تاسو ته بایو ما مخکې اپلوډ کړی دی، هغه لینک هم اچوم په ډسکرپشن کې. سټایلش بایو دی، هغه به تاسو د هغه ځای نه ځان سره کاپي کړئ، یا به تاسو هغه دلته پیسټ کړئ. صحیح ده. زه یو ښایسته بایو دلته ورته انتخاب کوم. دلته زه ورته سټایلش بایو به زه انتخاب کوم. صحیح شو. داسې به هم سلیکټ کوم، به کاپي کوم او دا به راوړم دلته به بایو کې پیسټ کوم. صحیح شو. دلته بیا تاسو لاف ځای خپل نوم هر څه ورکولی شئ. دا به سیف ووهئ، تاسو آی ډي به سټایلش جوړه شي. زه ګورم هلته ما ریکویسټ کړی وخته، زه اوس دا ګورم څومره به سټایلش شوي. ګورئ څومره ښایسته نوم جوړ شو آی ډي. دا که تاسو بیا نوټیفیکیشن کې وګورئ یا پوسټ کې وګورئ، د دې نوم بیا ډېر ښایسته ښکاري. اوس پروفایل کې دا نور څومره پاس شیان چې دي هغه نه راځي پکې، خو پوسټ چې کله تاسو وکړئ یا هم کمنټ وکړئ هلته بیا ډېر ښایسته معلومیږي. نو خوږو ملګرو، په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. خوشحاله، سوکاله، کامیابه اوسئ. د الله په امان.